السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نوین الحق په آی پی ایل کې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړل. ډېره زبردسته بهترینه لوبه یې ترسره کړل چې لوبډلې لوبه هم وګټل. نوین الحق نن په خپله لومړۍ لوبه کې د خپلې لوبډلې دپاره ډېر زبردست اقتصادي بالینګ ترسره کړ چې د خپلې لوبډلې په بری کې ډېر مهم رول ولوبوي. افغان لوبغاړی نوین الحق په آی پی ایل کې په خپلې لومړۍ لوبې کې په 4 اورونو کې یعنې په 24 توپونو یوازې 19 منډې ورکړې. په آی پی ایل غوندې ننګونکي او د توپ وهونکو لپاره برابر لیګ کې داسې توپ اچونه واقعا کمال دی. لوبډلې لکنو راجستان ته د 10 منډو په توپیر ماته ورکړه او شک نشته چې دې کې د نوین بالینګ مهم رول ولوبوي. کرکټ د فکر لوبه بلل کیږي. نوین الحق په کرکټ کې خپل فکر او ذهن ډیر دقیق او په سم وخت کې ښه کاروي. دته ذهن توپ اچونکی هم ویل کیږي. په هر شپږو توپونو کې 2-3 داسې توپونه ګزاروي چې توپ وهونکی ګونګس کړي او سم یې ونسي وهلی. دی تیز توپ اچونکی دی د ګوتو په کمال سره د خپل بال سرعت چې شاوخوا په ساعت کې 140 سپیډ سره دی شاوخوا 110 ته راکم کړي چې همدغه کار توپ وهونکی سربداله کوي. دې ته د کرکټ په اصطلاح چینج اپیس ویل کیږي چې غټ زړه، جرات، ذکاوت او مهارت غواړي. زموږ نوین الحق دا ټول لري. د ویسټ انډیز لوبغاړی براو هم دا کمال لري. همدا حالت دی چې په شل اوريزې سیالۍ کې ډیر بریالی دی. په هر حال نوین الحق په آی پی ایل کې خپله لومړۍ لوبه وکړه. ښه پیل یې وکړ خو کومه وکټ یې وانخیستل. په دې هیله چې په نورو لوبو کې ډیر کسان وسوځوي. نوین الحق د نړۍ په بیلابیلو مشهورو لیګونو کې لوبیږي چې بریالی دی وي. دا لوبه د لکنو سوپر جاینټس او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ ترسره شول. لکنو لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې جوړې کړې چې مایرز 51، کیل راهول 19 او نیکولاس پورن 29 زیاتې منډې جوړې کړې. راجستان لوبډلې ته هشوین 2 وکټې واخیستې. ټرینټ بولټ او سندیپ شرما یوه وکټه ترلاسه کړه. راجستان رایلز لوبډلې د 154 منډو هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل چې د لوبې په 20 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 144 منډې جوړې کړې. په 10 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره جیسویل 44 منډې جوړې کړې، جیس بوټلر 40 منډې جوړې کړې، پیډیکل 26 منډې جوړې کړې. لکنو لوبډلې ته اویش خان 3 وکټې ترلاسه کړې، مارکوس 2 وکټې ترلاسه کړې. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بل ویډیو پر د الله په امان.